عجیبه رحمان زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او تلا خان دی مونږ کتلی دي بیا یې د هغه زنه په سپینه کپړه باندې تړلي که نه هغه چاته نشي ویلی چې د زنکدن ذایقه څنګه ده سخته څنګه ده د ملک الموت ملاقات څنګه دی کله چې مړ شي او په قبر د خزې ولګي دا د دنیا مزې به تا ته بې مزې ولګي خوله به دې بند شي ورته سختې به قیزې ولګي اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دھارا اسی سے سکندر سے فاتح بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو ولی نہ پوئے گی بڑے خبر بندے رضوانی ہمیشہ ندا دا مشری ہمیشہ ندا دا مقام منصب و عہدہ ہمیشہ ندی یو رز دا سدا دی دنیا نہ رخصتی دا کنا اے غافل مسلمانا بخبلو اگو باندے دی ویوڑو انتری اور لقبر کنستلے دے باقا قبر کی دی سملو آئیو غٹا کند دا او بیادے پہ غٹی غٹی تیگی کے خودلے بیادے پہ دخور سلے ادرو کنا دا حقیقت دے منہا خلقناکم دا حقیقت دے وفیہا نعیدکم دا حقیقت دے ومنہا نخرجکم دا حقیقت دے ثم یمیتکم دا حقیقت دے ثم یحییکم دا حقیقت دے ثم الیہ ترجعون دا حقیقت دے ولن پوئے گے پدی خبر باندے دا حقیقت دے کل نفس ذائقت الموت دا حقیقت دے کمثل العنکبوت دا حقیقت دے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دا حقیقت دے قل متاع الدنیا قلیل دا حقیقت دے کل من علیہا فان دا حقیقت دے ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام دا زمند زندگی حقیقت دے خو من در پتن لگی گی نه د کوره چېرته ځم او نه سفر کړم بې سفره مې غوسېږي لار د عمر او د سکنډۍ ستن دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي بولاوه به راشي خبره ختم یو ورځ داسې نو بیا به دا ژبه خبرې نشي کولی اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم لا سنة وخبركي وتشهد أرجلهم خبيبك ويولكي بما كانوا يكسبون يقول الإنسان يومئذ أين المفر تتيخ الزيبني لقد أحصاهم وعدهم حتى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا قول براجم كيبي يو برازي يوم نسير الجبال يورز قاصدا يوم نسير الجبال وخرون بوجدشي وترى الأرض بارزة زمكبهم وارشي يوم يكون الناس كالفراش المبسوس إنسانان بلقد پتنگانو أوتري وتكون الجبال كالعهن المنفوش دالويل غرونبا لقد داندس کڑی وڑی آسمان کی علوسی یا ایوہ الناس اے خلقو اتقو ربکم ویرے گئی دخبل ربنا کم رب ان زلزلة الساعة شیء عظیم چی عظیم الشان زلزلہ براولی تاپ دنیاوی زلزلہ کتلیوا لگا انتی زمکا خوزیدہ خلقو چیغی بڑی یا اللہ خیر او بیا زمکا بخبل زیبان دی ادری دا یو زلزلہ دا سدا حقیقی زلزلہ دا محسوس کا دا مرگ نمخ کی مرگ دا پارا تیارے شروع کا دا اللہ بندہ دی غفلتون نا سن جوڑے گی دی غیبتنا دی تحمتون نا سن جوڑے گی دی
دې بې حیايي او فحاشۍ دا غفلت به تاسو د جهنم کندو ته وغورځئ واپس شئ. زه سوال کوم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت. کومه مور چې بچي له پی ورکوي د دغې ورځې او زلزلې شدت به دومره وي تاسو ته پته ده هغه بچی به داسې وغورځئ لکه خلک چې ښځه له غورځئ. وتضع كل ذات حمل حملها. زناور دی انسان دی په خېټه یې بچی دی حمل دی ماده ده هغه حمل به بېټیمه ضایع شي د یارې نه به وغورځېږي. حمل حملها وترى الناس سکارا. تاسو وګورئ دا خلک به نشئ وما هم بسکارا نشه به کړي نه ولكن عذاب الله شدید. الله د عذاب شدت به ډېري ولې نه پوهېږي ای غافل مسلمانه کاڼې الله نه یریږي. وان منها لما يهبط من خشیة الله. تاسو ته پته ده الله وایي دا کاڼې ورغړي تاسو ته پته ده دا ولې غړي من خشیة الله دا کاڼې ما نه یریږي. یاد ساتئ یو داسې ورځ را روانه ده هغه ورځ سخته ده هغې کې شدت دی.